پوښتنه شوې ده د اسلامي امارت څخه چې د نجونو ښوونځي د له شپږم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې پرانیزي تر څو پورې نجونې خپل حق ته ولاړې سي. طالبانو اسلامي امارت چې زه یم غړی یم، شرم پکار ده چې تر اوسه بندي کړي او فوراً یې نه خلاصوي. تاسو ته هم شرم پکار ده چې دا پوښتنه کوئ، موږ ته هم شرم پکار ده چې جواب یې درکوو، ملت ته هم شرم پکار ده چې هغوی د مکتب خبره واوري باید تلویزیون بند کړي. دا د تولسي ډرامه ته جوړه سوله او دا 10 میاشتې دی، یو کال د چې همدغه شروع ده. دا اوس په مخابراتو انسټیټیوټ د یکتوت کې یقین وکړو داسې جنکۍ هغه پکې راځي چې د هغې داسې اچولي په دا کار چې حیران پاتې سي غټې غټې هلته اوس هېڅ نه امر بالمعروف څه کوي نه څه دا په کار دی. یعنې ګوره زه غړی یم څه درته وایم. دویم د دارالعلوم خو دا دنیاوالو دا نه وایي، دارالعلوم دقلته ده د کابل کې د باغ هغه سره د انټر کانټیننټل لاندې هغه خلاص ته د اول نه تر 12 جنکۍ ورته ځي. د اول نه تر 12 د امام ابو حنیفه په هغه د 2000 نه زیاتې جنکۍ دي، د اول نه تر 12 په باګرامیو کې خلاصې دي، په مزار کې خلاصې دي. دارالعلوم چې له اوله تر 12 خلاصه ښوونځي ول اوله تر 12 یاره که اول نه تر 12 نه و خلاص د ابو حنیفه او دارالعلوم. پوښتنه مې هم دا ده چې دارالعلوم خلاص تاسو وایي ښوونځي ول له شپږمه تر 12 زه وایم کېدی شي خلکو هغه کړي لکه څنګه چې مفتي صاحب ویلې، کېدی شي داسې کسانو د اسلامي امارت ته مشرتابه ته داسې یو شان وړاندې کړي چې دغه کابل کې دغسې مشکلات دي او دغسې 20 کاله دلته هغه تېر شوی، خو زه د یو ساعت لپاره هم دا ظلم ګڼم چې موږ زمریانو غوندې یو، خو چې د مکتب خبرې سي به موږ نه ګیدړان جوړ سي.